په تعلیمي ادارو کې د جنکو هاسټلونو کې استادان د خپلو جنکو شاګردانو سره څه کارونه کوي، هغوی په کومه طریقه ناروا کارونو ته هڅوي او دې سره سره نورې جنکۍ د امتحانونو په وخت کې ولې خپل استادان مجبوروي چې ناروا کارونه ورسره وکړي او د هغې په بدل کې دوی ته ښې نمبرې ورکړي. په همدې اړه مو تاسو ته د یو څو جنکو نظر راخیستی دی. په دې ویډیو کې را سره وګورئ چې په تعلیمي ادارو کې څه ناروا کارونه کیږي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. د خان کلیک په یو نوې او معلوماتي ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ دوستانو. که تاسو زموږ د چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو. تاسو کولی شئ ډېر ښایسته معلومات زموږ په ویب سایټ خانکلیک.com باندې هم وګورئ. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې نن سبا د ښځو په تعلیم باندې ډیر زیات زور ورکول کیږي او هر سړی دا کوشش کوي او وایي چې په ښځو باندې تعلیم وکړي، خو جنکو او ماشومانو سره چې په تعلیمي ادارو کې کوم کارونه کیږي د دې په باره کې چې موږ نن یو رپورټ واورېدو نو په هغې باندې موږ ډیر زیات خفه شو. معاشره دومره کمزوري شوې ده چې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د استادانو هوس تر دې حده رسیدلی دی چې خپلې شاګردانې ترېنه نه دي محفوظې. د رپورټونو له مخې په اسلام آباد کې یو NGO په 2018 کال کې د هغو ښځو لپاره یو هیلپ لاین سرویس جوړ کړی و کومو ښځو سره به چې په مختلفو طریقو د بدکارۍ کولو کوشش کېدو. د دغه NGO مشر وایي چې موږ ته تقریبا 21,000 شکایتونه راغلل چې په دې کې 19,000 شکایتونه د مختلفو تعلیمي ادارو سره تعلق لرلو او دغه شکایتونه د جنکو له اړخه ثبت شوي وو. هغوی زیاته کړه چې د پرایویټ تعلیمي ادارو سره سره په سرکاري تعلیمي ادارو کې هم دغسې کارونه کیږي او موږ ته دغسې شکایات راغلي دي چې په دغه کې زیاتره جنکو د خپلو استادانو نه شکایت لرلو چې د هغوی سړي استادان کوشش کوي چې هغوی په یوه نه یوه طریقه باندې بلیک میل کړي او بدکاري ورسره وکړي. او ویل کېږي چې په دغه سلسله کې به د پلټنو او انکوایري لپاره کومه کمیټي جوړه شوله نو په هغې کې به هم د استادانو په شکل کې داسې ځناور شامل وو چې هغوی به نور هم د دغه جنکو نه ډیمانډ کولو او د خرابو کارونو کوشش به ورسره کولو. یعنې په دغه اداره کې یو هم داسې کس نه و چې هغه د انسانیت لپاره کار کړی و. په دغه رپورټ کې یوه جینۍ وایي چې د ماشوموالي نه ماته دا ښودل شوي وو چې استادان د خپل پلار په شانتې وي نو ځکه د هغوی احترام کول پکار دي. دغې جینۍ زیاته کړه چې کله هغې په پوهنتون یعنې یونیورسټۍ کې داخله واخیسته نو هغې ته د خپل استاز هغه شکل په نظر راغی کوم چې هغې د دې نه وړاندې نه و لیدلی او نه د هغې په باره کې سوچ درلودلو. د راولپنډۍ یوې بلې تعلیمي ادارې سره تعلق لرونکې یوې بلې جینۍ شاګردې وویل چې د هغې استاز په هغې باندې دباو او زور اچولو چې هغه سره دوستي وکړي. هغه وایي چې د شپې ناوخته پورې به یې راته ټلیفون هم کولو، میسیجونه به یې هم راته رالیږل او چې کله مې ورته کوم مثبت جواب ورنه کړو نو زه یې په امتحان کې په ډي ګریډ سره پاس کړم، یعنې ډېرې خرابې نمبرې یې راته راکړلې. دغې جینۍ وویل چې زه یوازې نه یم چې د داسې مسایلو ښکار یم، د داسې مسایلو ښکار نور هم ډېرې جنکۍ دي چې د خپلو استادانو له اړخ نه ورسره دغسې ناروا کوششونه کیږي. یوې بلې جینۍ وویل چې په عمومي طور باندې د پوهنتون انتظامیې د طرف نه د داسې مسلو او واقعیاتو لپاره جوړې شوي انکوایرۍ او کمیټۍ هم د شاګردانو په حق کې فیصله نه کوي بلکې هغوی هم د هغه استادانو اړخ باندې فیصله کوي کومو چې دغسې غلط کارونه کړي وي. د دوی مقصد دا وي چې تعلیمي اداره د بدنامۍ نه وساتي خو په داسې حالاتو کې دغسې ناروا کړنې د استادانو لخوا نه نور هم زیاتیږي. ویل کېږي چې حکومت د دغه کارونو د مخنیوي لپاره د 2018 کال په مقابله کې په 2019 کال کې یو په 2 شکایتونه موصول کړي دي او را رسیدلي دي ورته چې د ټولو نه زیات شکایتونه د پنجاب صوبې دي او دا هم ویل کېږي چې په ناروا طریقې سره د بدکارۍ کولو د کوشش زیاتره کیسونه په دغه وخت کې راځي کوم وخت کې چې د امتحانونو ورځې وي. په دغه وخت کې استادان خپلو شاګردانو ته د نمبرو ورکولو لپاره هغوی محتاجه کوي او بیا ورسره ناروا کارونه کوي. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې د پوهنتون هغه جنکۍ چې بیرته ماښام کې کور ته ځي د هغوی لپاره بیا هم مشکلات کم وي، خو هغه جنکۍ چې د لرو علاقو نه راغلي په ښار کې په هاسټل کې اوسیږي د هغوی لپاره مشکلات زیات وي ځکه چې استادان د هغوی نورې مجبورۍ هم پیدا کوي او کوشش کوي چې هغوی سره ناروا کارونه وکړي. حتی زیاتره جنکۍ خو په سیګرټو او نورو نشهیي موادو باندې هم عادت شوي دي او همدغسې ژوند برباد شوی دی. قدرمنو دوستانو دا خبر تر همدې ځایه و. که غواړئ چې تاسو همدغسې معلوماتو نه خبر وساتو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. د نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ خانکلیک.com هم وګورئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.